د پاکستان خطرناک خبرداری افغانانو ته دا چې څه ویلي دي ملګرو که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. پاکستان ټول غیر قانوني افغان کډوال په زوره له خپلې خاورې وباسو. پاکستان وایي ټول غیر قانوني کډوال دي د دوی له خاورې ووځي، که نه په زوره به یې وباسي. رویټر اژانس د پاکستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سرفراز بگټي په وینا خبر ورکړ چې سږ کال به په پاکستان کې ډیری بریدونه افغانانو کړي دي. بگټي زیاته کړه چې شاوخوا 1,03,000 غیر قانوني افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او دوی باید د نومبر تر لومړۍ نیټې له پاکستانه ووځي. د افغانستان سرپرست حکومت تر اوسه د پاکستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د دغو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. له دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې وه. د دغه سازمان د جنوبي اسیا څانګې ویلي اکثره هغه افغانان چې پاکستان ته تللي هلته ځورول کیږي، نیول کیږي او افغانستان ته ستنول کیږي.